السلام علیکم. د واده اوله شپه د مینې او ګډ ژوند پیل دی. کله چې د واده خبره کیږي یا د اول شپې خبره کیږي نو ډیر ځوانان د واده اول شپې ته یو ځانګړی نظر کوي او فکر کوي چې د واده اوله شپه د دې اهمیت یوازې په یوه خوا کې دی، یوازې په کوروالي کې دی، خو حقیقت تر دې ډیر ښکلی، ژور او مهم دی. راځئ زه تاسو ته نن د واده لومړۍ شپې په اړه باندې داسې څه ویل غواړم چې کیدی شي تاسو به له بل چا نه نه وي اورېدلي. د واده اوله شپه د دوو انسانانو د ګډ ژوند اوله پاڼه ده. دا هغه شپه ده چې دوه کسان تر دې وړاندې یو بل ډیر کم پیژندلي وو، خو اوس غواړي یو عمر په ګډه تیر کړي. نو پوښتنه دا ده چې د دې اوږد سفر لومړی ګام باید څنګه وي؟ عربان وایي خیر البیوت ما بنی علی الموده، یعنی تر ټولو ښه کور هغه دی چې په مینه او محبت جوړ شوی وي. نو که موږ غواړو خپل کور او خپل ګډ ژوند ښکلی کړو، باید له لومړۍ شپې په مینه، احترام او باور شروع کړو. یو نجلۍ چې د خپل پلار له کوره وځي او نوي کور ته راځي، یوازې خپل ځای نه بدلوي، هغه خپل ټول پخوانی ژوند شاته پرېږدي او یوې نوې نړۍ ته قدم ږدي. طبیعي خبره ده چې له خوښۍ سره سره به شرم، ویره، اندېښنه او ناشنا احساسات هم لري. دلته د میړه اخلاق ډیر زیات مهم دي. هغه باید په لومړۍ شپه خپلې میرمنې ته دا احساس ورکړي چې ته یوازې نه یې، ته زما د ژوند ملګرې یې. زه ستا د ویرولو لپاره نه یم، زه ستا د سکون او ملاتړ لپاره یم. نبی علیه الصلاة والسلام د نرمۍ په اړه باندې فرمایلی دی چې مفهوم یې دی په کوم شي کې چې نرمي راشي هغه شی به ښکلی وي، په هر شي کې چې نرمي راشي هغه ټول شیان ښکلي کیږي. دا څومره مهم درس دی، ځکه کله چې د ژوند تر ټولو مهمه اړیکه په نرمۍ پیل شي، د دواړو په زړونو کې د مینې ځای پیدا کوي. بیړه مینه نه پیدا کوي، ورختایي مینه نه پیدا کوي، زور باور نه پیدا کوي، خو ښه اخلاق د انسان زړه خپلوي. الله تعالی د میړه او میرمنې د اړیکې په اړه ډیر ښکلی تعبیر کړی دی او فرمایلی دی وجعل بینکم موده ورحمه، یعنی الله تعالی ستاسو ترمنځ مینه او رحمت پیدا کړی دی. فکر وکړئ، الله تعالی د دې اړیکې بنسټ په مینه او رحمت ایښی دی. نو ولې موږ د خپل ژوند پیل په فشار، ویره او بیړه باندې کوو، ورختایي باندې کوو؟ ولې یې په مسکا، خبرو او مهربانۍ او تفاهم نه پیلو؟ د عربانو په حکمتونو کې یو ښکلی مفهوم دی چې د ژوند ملګری باید انسان ته د سکون سبب وي، او قرآن کریم هم د واده یو لوی هدف سکون بیانوي. نو د واده په لومړۍ شپه شاید تر ټولو مهمه خبره دا نه وي چې څه وشول، بلکې دا وي چې دواړو یو بل ته څه احساس ورکړ. آیا هغې ته د امنیت احساس ورکړ؟ آیا هغې ته دا احساس ورکړ چې نظر یې مهم دی؟ آیا دواړو په آرامه زړه خبرې وکړې؟ آیا د دې اوږد ژوند لپاره مو د باور لومړی بنسټ کېښود؟ ځینې وختونه دواړه ستړي وي، ورخطا وي او یا ذهناً بشپړ چمتو نه وي. په داسې حالت کې هیڅ اړتیا نشته چې په یو بل باندې فشار واچوي. د واده لومړۍ شپه د امتحان شپه نه ده، ګورئ، د مینې او پیژندګلوۍ بهترین پیل دی. یو بل سره خبرې وکړئ، د یو بل خبرې واورئ، مسکا وکړئ، د راتلونکي په اړه باندې ښې خبرې وکړئ، یو بل ته ډاډ ورکړئ او د الله تعالی څخه د خپل ګډ ژوند لپاره خیر او برکت وغواړئ. ځکه ګډ ژوند یوازې په یوه شپه نه جوړیږي. ګډ ژوند هره ورځ د کوچنیو مهربانیو، بښنې، صبر او وفادارۍ په وسیله جوړیږي. او ښځه هم باید پوه شي چې واده یوازې د یو کور نه بل کور ته تلل نه دي، د کور بدلول نه دي. واده د دوو انسانانو ترمنځ یو تړون دی چې دواړه باید پکې یو بل ته د ژوند ملګري شي، په سختۍ کې یو بل ته اوږه ورکړي او په خوشحالۍ کې یو بل سره خوښي شریکه کړي.
یو ښه میړه هغه نه دی چې یوازې د خپلې خوښۍ په اړه باندې فکر کوي. ښه میړه هغه دی چې د خپلې میرمنې د زړه احساس او عزت ته هم ارزښت ورکوي. او ښه میرمن هغه ده چې د خپل میړه لپاره د سکون، باور او وفادارۍ ملګری شي. راځئ د واده شپې په اړه باندې خپل فکر بدل کړو. دا یوازې یوه شپه نه ده، دا د دوو زړونو د نږدې کېدو پیل دی. دا د باور لومړۍ خښته ده. دا د یوې نوې کورنۍ د جوړېدو لومړۍ پاڼه ده. که دا پاڼه په احترام، مینه او مهربانۍ ولیکل شي، راتلونکی به هم ښکلی وي. او په پای کې دا خبره هیڅکله مه هېروئ چې ښکلی واده په یوه شپه نه جوړیږي، خو یوه ښکلې، با احترامه او له مینې ډکه لومړۍ شپه د ښکلي ژوند او ګډ ژوند تر ټولو ښه پیل کېدلی شي. نو که د خپل ژوند نوې کیسه پیلول غواړئ، هڅه وکړئ چې لومړۍ پاڼه یې په مینه، رحمت، نرمۍ او احترام ولیکئ. ځکه هغه مینه چې په احترام پیل شي د وخت په تیریدو لا ژوره او ښکلې کیږي. مینه او مننه.